راشد خان شاید نننۍ سیالۍ کې ونه لوبیږي. دا چې څنګه او ولې که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ د ویډیو کتو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. راشد خان شاید نن سیالۍ ونه لوبوي. ټاکل شوې ده چې نن غرمه 1 بجه د افغانستان او آیرلینډ کرکټ لوبډلو ترمنځ د 3 شلاوریزو لوبلړۍ پیل شي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بهترین لوبغاړی راشد خان ارمان تېره ورځ په تمریناتو کې د توپ اچونې په جریان کې د حضرت الله زازي له لورې پرې مخامخ شاټ وهل شوی او نوموړی پرې لګېدلی او سخت ټپي شوی. شاید راشد ارمان د هغه ټپ له امله نن سیالۍ کې ونه لوبیږي. راشد ارمان د افغان لوبډلې مهم لوبغاړی شمیرل کیږي. که چیرې نن سیالۍ کې ونه لوبیږي افغان لوبډله به له ستونزو سره مخ شي. افغان لوبډله نن غرمه مهال 1 بجه له آیرلینډ سره لومړۍ شلاوریزه سیالۍ ترسره کړي چې په ملي تلویزیون به په ژوندۍ بڼه خپره شي. ملګرو دا و زموږ تازه راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.